سلامونه او نیکی هیلې ټولو مسلمانانو ته ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ته د ورکوټي اختر مبارکي وو. الحمدلله موږ په انګلستان لیډ ښار کې په ډېر ګڼ تعداد کې الحمدلله افغانان راغونډ شوي او اختر هم سره ومانځلو. دلته هم سره مونځونه مو کړه. ټولو ته دې روژې تراویح مونځونه عبادات قبول ومنظور کړي او الله تعالی دې په ګران افغانستان کې باقي جنگ او د فساد نه موږ او تاسې وساتي. خدای رب العالمین دې زموږ ګران افغانستان جوړ کړي. دلته ډېر په ګڼ تعداد کې چې مرتضی حاجي صاحب د لیډ افغان کمیونټۍ مشر دا موږ سره حاجي صاحب پیغام وړاندې کړ ټولو مسلمانانو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي وایم هغه ټولو مسلمانانو ته دنیا او خصوصا افغانانو ته چې په خارج او داخل کې دي د مال خانه د اختر مبارکي ومني او پروردګار وکړي چې دغه اختر موږ تاسو ټول لپاره یو خوشاله اختر. حاجي صاحب په ډېر ګڼ تعداد کې الحمدلله موږ دلته روژه ماتې تقریبا یو کم دېرش روژه ماتې مو کړې. تراویح د قرآن ختم مو کړو الحمدلله او په هر روژه ماتې کې الحمدلله په سلهاوو افغانانو په هر تراویح کې الحمدلله ډېره مدد وکړه. السلام علیکم باچا صاحب زما طرف ټول افغانانو پښتنو ته اختر مبارک. مننه په دعا کې میاد ساته دعا کې میاد ضرور دلته تراشه لکه د بیرغ ولا دا وګوره. السلام علیکم شتا مبارک شه. دا وګوره دا اختر مبارکي ورکړه لایب دی بس او دا وګوره دا وګوره په سینه باندې په سینه دا خو زمونږ کړی دی دا بیرغ. تاسې مبارک شه ډګروال صاحب محترم. ډګروال صاحب زمونږ د زړه سر او زما داسې ملګری چې بیخي نو زړه ته رانږدې ملګری ډېر خدمت یې کړی په دې روژه کې. الله دې ډګروال صاحب ټوله دنیا دې سلامونه ټول ته ورسېږي اختر مبارک ټولو افغانانو ته چې په داخلي کې په خارج کې خدای وکړي چې یو نیکمرغه خوشحالۍ او افتخار اختر ولري. مننه ډګروال صاحب. السلام علیکم تاسې مبارک شه. السلام حاجي صاحب ټول نو به ان شاء الله سره خبرې کوو. دلته باکسونه مکسونه وباسو دي سره به مبارکي کوو ول نه په دواړو سترګو خوشحاله اوسئ. دا ټول موږ الحمدلله افغانان راغلي دي او ډېر خوند یې وکړي. دا وګورئ یو ښایسته ماحول دی او دا زموږ سنټر دی جومات دی دلته دننه دا دی ټول الحمدلله. نو ښه وخت ولرئ او ښه اخترونه ښه خوشحالۍ خدای په امان په الله سپارم.